د ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله به اوسیږئ. قدرمنو لیدونکو، زما تر خوا نن داسې یو معزز شخصیت ناست ده چې هغوی د افغانستان د بچیو دپاره، د افغانستان د کونډو یتیمانو دپاره ډېر خدمتونه کړي دي. نو همیشه چې تاسو دی ګورئ، لیدلی به وي هغه غریبان، هغه نادار فقیر ورونه چې د دوی د څېرې سره اشنا دي، دوی هر چیرته ګوري، هر چیرته یې هغوی نازولي دي. نو نورې خبرې د ده سره شریکوم. رئیس محترم په خپله تاسو خپل ځان معرفي کړي او بیا به د دوی سره نورې خبرې هم لرو. رئیس محترم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. السلام علیکم. اتل صاحب، تاسو ښه یاست انشاءالله، او ملګري دوستانم او زما د خوا نه تاسو ته سلامونه. د میډیا ټول هغه دوستان چې د افغانستان د ملت یو ستون فقرات دی چې همیشه د افغانستان د درد، د افغانستان د غریبو، د کندو، د یتیمانو، د مظلوم ملت غږ دنیاوالو ته رسولی. تاسو ته هم سلامونه او ستاسو لیدونکو ته هم سلامونه. ډېرې زیاته مننه کوم رئیس محترم. ډېرې دوستان چې تاسو ګوري، ډېرې هغه کسان چې مثلا هغوی غریب دي. افغانستان ډېر ولس، ډېرې خلک غریبان دي او حتما چې تاسو وګورئ، ځکه چې تاسو هیوادوالو سره مرستې کړي، همکاري مو کړي دي، که خپل ځان راته وپېژنئ، نوم مو څه ده، په کوم ځای کې ژوند کوئ، چیرته اوسیږئ او څه کارونه مو پیل کړي چې هیوادوال دونه تاسو نه خوشحاله دي، تاسو کومه مینه ورکړې؟ یو جهان مننه. زما نوم محمد عالم شهاب دی. زه د کابل د پغمان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د مجموعاً کې داسې درته وایم زه یو افغان یم او ما دپاره ځای، زګله، ولایت، قشر دا شان هېڅ مطرح نه دی. افغانستان خاوره چې کومې ځای د افغانستان خاورې، هغه زما ملک دی، زما وطن دی. زه د هماغه ځای بچی یم. وصحیح. او بله دا دی چې زموږ د پروګرامونو د کار تاسو پوښتنې وکړو، د آلمان مرستې مؤسسې د افغان ماشومانو لپاره چې د هغې ریاست زما په هغه عهده کې دی. مونږ دا د تیر جهاد د وخت نه، یعنی د 1960 کال نه را په دې خوا دا کارونه هم شروع کړی وو او شروع کړی هم دی چې په هغه وخت کې د مجاهدینو څه مشکلات او دغه په هغه وخت کې مونږ کلینیکونه په مختلف ولایتو کې درلوده په افغانستان کې، چې په هغه کې ډاکټران، نرسان، د مجاهدینو او د کلي خلک چې کوم د روسانو، د کمونستانو د تسلط لاندې نه لرې ځایونه وو، د مجاهدینو د تسلط لاندې وو، په هغه ځای کې مونږ کلینیکونه درلودې. نو بیا چې کله د روسانو وتل او د لوی قهرماني الله تعالی د افغانستان ملت ته یې ورکړه، د هغې نه وروسته مونږ بیا خپل پروګرامونه هم لږ دغه وکړو، تغییر هم ورته ورکړه، ځکه چې هغه وخت کې مونږ په غرونو کې، په کلیو کې، په دغه کې باندو کې هم کارونه کوو. نو بیا مونږ تعلیم تربیې ته راغلو. نو د شروع د مجاهدین د حکومت نه، د تیرو مجاهدینو حکومت نه را په دې خوا د آلمان مرستې مؤسسې د افغان ماشومانو لپاره مونږ وتوانولی شو چې په افغانستان کې په مختلفو ولایاتو کې ښوونځۍ جوړې کړو، لیسې جوړه کړو، چې په هغې کې هغه دوره کې، هغه وخت کې ابتدایي دوره وه، بیا متوسطه وه، بیا لیسې وي. نو تر اوسه پورې د آلمان مرستې مؤسسې د افغان ماشومانو لپاره موږ 30 پروژې لرو، مکتبونه هم جوړې کړي دي چې په هغې کې لیسې متوسطې دي اکثریته، څه په ښارونو کې دي، څه په کلو لرې ولسوالیو کې دي. نو په تعلیم تربیې سره زمونږ دا یو آیډیا مونږ ته پیدا شو، یو مفکوره پیدا شو چې هغه زمانه تیره شو چې کوم د خلکو مشکلات وخت و، چې په هغې کې د مونږ میندې په لاره کې مړه کړې دي، هسپتالونه نه وو، شفاخانې نه وي، طبي سهولتونه د خلکو دپاره نه وو. خو هغه د بلې خوا نه هم چې یو دغه ورته وکړو، خاصتا زما خپله یو داسې یو مفکوره خدای تعالی راته راکړه، مونږ دومره ډېر ناپوهه خلک یو، خو هغه دا و چې باید افغانستان ملت، افغانستان خلک په هغه زمانه کې تقریبا 25 کاله د تعلیم نه وروسته پاتې شو. بیا مونږ په دې کې دغه وکړو چې یاره د تعلیم تربیې ته راشو، د خپل ماشومان، خپل بچیان وروزو چې د ملک او د وطن او د افغانستان ستون فقرات تعلیم و تربیه دی. نو په هغې کې کار شروع کړه.
نو تر اوسه پورې درشت مکاتب هم جوړ کړي دي په هغې کې د جنکیانو دپاره مکاتب شته د هلکانو هم دپاره شته بیا هغې تر څنګ چې کله دا پروګرام هم د موږ پروژې مخکې لاړلو نو یو وخت کې ضرورت د دې وشو چې باید یو پوهنتون د خپل شاګردانو دپاره یا د افغانستان د ملت دپاره باید جوړ کړو چې په دې کې ځکه چې ابتدایه دوره هم موږ پکې ونیولو متوسطه شو بیا لیسه شو د لیسې نه چې فارغېږي دوی دپاره باید سهولتونه برابر کړو نو هماغه و چې بیا زه جرمني ته لاړم د خپل جرمني زموږ آفس چې دی هلته د خپل مؤسسې ممبرانو سره هلته کېناستېدم چې داسې مونږ یو دغه مؤسسه وو د ماشومان هم تر 12 پورې ورسوو 12 نه وروسته چې هغه راوځي او د هغې په لاس کار نه وي یا مخکې تعلیم او تحصیل نشي کولی نو هغه به بیرته هماغه ځي ورځي یا به میخانیکي کوي یا به خښتې دغه کوي جوړوي یا مقصد دا نورو دغه ته ځي تحصیل او علم ترې د منځه ځي یعنې شاقه کارونه به کوي تحصیل به نه لري تحصیل به نور نه لري او هر یو شاګرد هر یو کس هر یو انسان غواړي چې التقا وکړي نو 12 کاله هغه التقا وکړو 12 کاله پسه دی د لاړ شي بیرته شاقه کارونه وکړي نو دا ما دپاره ډېر زغمولو دغه نه و نو بیا زه لاړم جرمني ته په جرمني کې مې خپل د دفتر ممبران سره کېناستو هغو ته مې ویلې چې باید پوهنتون جوړ کړو بیا هماغه و چې د خپله زمونږ حالانکې زمونږ دفتر چې دی د هغې په هکله هم لږ تاسو ته رڼا ورکړم چې زمونږ وطنوالو هم په دې باندې پوه شي زمونږ مؤسسه چې دی دا یو رسمي مؤسسه نه دی رسمي مؤسسه معنا دا دی چې د یو ملک د خوا نه نه تمویلېږي یو مملکت د دولت د خوا نه یا جرمني د مؤسسه دی د جرمني د دولت نه مونږ 1 روپۍ یو فني که مونږ ته نه ورکړي یا یو ایس آی ډي یا یونایټډ نیشن د نورو نه مونږ نه فنډونه اخلو نو هغوی مونږ ته راکړي زمونږ ټول مصارف مکمل فند د یو جیب نه بل جیب ته راځي هغه معنا ده چې په جرمني کې شاګردان او شاګردانې دي معلمین دي ځینې همدرده خلک دي د افغانانو سره همدردۍ لري هغوی شخصي حکومت موږ سره کوي د موږ مؤسسې سره نو هغه د هغې ځای نه چې ټولېږي بیا دلته افغانستان ته راځي په افغانستان کې بیا موږ دغه خپل پروژې مخ ته بیایو بیا هماغه و چې موږ د هغه په حساب باندې چې کله د 12 سیستم نه شاګردان دغه کېده خپل فارغېدله بیا موږ د ننګرهار پوهنتون د آلمان مرستې مؤسسې د افغان ماشومانو لپاره د دې تعداد څنګه تعداد هم کېښودو او خصوصا د ژورنالزم کوم څانګه چې و هغه موږ جوړه کړه په لغمان کې چې الحمدلله شکر هر خوا ته چې زه مغه تاسو مخکینۍ خبره چې دا مینه ماته خلک راکوي خو هماغه شاګردان دي یا زموږ هغه محصلین دي نو چېرته چې ورځم د افغانستان خلک هغه تندې راته خلاصېږي نو ما دپاره دا ډېر لوی فخر ځای دی بله صاحب کوم درد مو په افغانستان کې ولید افغانستان خو ټول دردمند خو هغه کوم درد چې تاسو یې ډېر خفه کړئ او لاړئ دغسې یو پلان او دغسې یو طریقه مو برابره کړه اتل صاحب باید تاسو ته په دې کې تاسو نه مننه چې د خاصه سوال هم وکړو د شپېتم کال درته وایم 1400 کال نو مونږ هلته چې زه هلته وم یو ورځې مې یو سپین ږیری سړی وکتو یو زنانه یې په خره باندې سور کړی و د روانو چې شفاخانې ته تلل لږ ساعت پسه دا سړی دا سپین ږیری راغی په ژړا راغی او دا زنانه هم ډېر بد حالاتو کې و پوښتنې مې ترې وکړو چې ماله کاکا خیرت دی ولې داسې ژاړې دغه
مسلمانغان مسله وه. نو داسې څه دغه کولی شو چې یو لاره داسې جوړه کړو چې د بلد دپاره یو بل لارې نه کار واخلو، د اصلحې لارې نه یو بل لارې نه کار واخلو. خو هماغه و چې د مونږ د اهل ځلې او د ارتباطاتو بالاخره په دې باندې دغه سره وکړو چې مونږ باید هلته ډونران پیدا کړو چې د افغانستان دپاره صحي کومکونه وکړي. نو د مونږ په اوله قدم کې او چې هغه وخت کې لږ چې وردګ لږ په امن ځای و د هغه تېر انقلاب په وخت کې. نو بیا هلته د شیرخانې په نوم باندې یو شفاخانه دی، د هغې څنګه تادا به ما هغه جوړه کړې مې هم دی تر اوسه پورې فعال دی. نو نورې کلینیکونو دغه چې و هغه په خمسونو کې و په غرونو کې و، ځکه چې الله بره نه بمبارد و دغه کېده، هغه هم تر یو ځای نیم ځای پورې هغه اوسه پورې مشته دی، خو څوک پکې ژوند نه کوي. د هغې نه وروسته چې کله دغه وشو د تعلیم تربیې په هکله چې کله ماته دغه پیدا شو، زه پاکستان کې وم، کمپونه ډېر زیات و پاکستان کې.